المائده چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 120 آیاتونه لري پښتو ترجمه یې تاسو له لومړي آیت څخه اورئ د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ای مؤمنانو د بندیزونو پورا مراعات وکړئ ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي خو د احرام په حال کې ښکار کول ځان ته مه روا کوئ بېشکه الله چې څه غواړي حکم کوي ای مؤمنان د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ مه له حرامو میاشتو نه کومه یوه حلالوئ مه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ مه هغو څارویو ته لاس وروړئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نذراني په توګه پټۍ اچول شوي وي مه هغه خلک زوروي چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محترم کور په لوري ځي هو کله چې د احرام حالت ایسته شي نو تاسو ښکار کولی شئ او ګوري یوې ډلې چې ستاسو لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو پر هغې باندې ستاسو غصه دې تاسو دومره توجن نه کړي یعنی دې ته مو نه هڅوي چې تاسو هم د هغو په خلاف په ناروا تیرویو لاس پورې کړئ نه کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیڅ ملاتړ مه کوئ له الله نه وویریږئ د هغه عذاب ډیر سخت دی پر تاسو حرام کړی شوه مرداره یعنی د خپل مړ شوي څاروي غوښه وینه د خوک غوښه هغه څاروی چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړی شوی وي هغه چې په ستوني خفه کېدو په زخمی کېدو یا له لوړې نه په راغورځېدو مړ شوی وي یا هغه چې کوم ځناور چیرې کړی وي پرته له هغه چې تاسو هغه ژوندی موندلی او ذبح کړی وي او هغه څاروی چې د کوم چا په دربار کې ذبح کړی شوی وي همدارنګه دا هم ستاسو لپاره ناروا ده چې د فال د غشو په وسیله خپل اقبال وګورئ دا ټول کارونه فسق دي نن کافران ستاسو د دین لخوا پورا ناامید شوي دي نو تاسو له هغو څخه مو ویریږئ بلکې له ما نه ویریږئ نن ما ستاسو دین ستاسو لپاره بشپړ کړی دی او خپل نعمت مې پر تاسو پوره کړی دی او ستاسو لپاره مې اسلام ستاسو د دین په توګه منظور کړی دی له دې کبله د حلالو او حرامو کوم بندیزونه چې پر تاسو لګول شوي دي د هغو مراعات وکړئ البته څوک چې له لوږې نه اړو ګرځي له هغو نه څه شی وخوري بې له دې چې د ګناه خواته یې میلان وي نو بېشکه چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی خلک پوښتنه کوي چې هغو ته څه شی حلال کړی شوي دي ووایه تاسو ته ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي او کوم ښکاري ځناور چې تاسو یې مخته کړی وي هغو ته مو د خدای درکړي علم په اساس د ښکار تعلیم ورکړی وي هغه ځناور چې کوم شی ستاسو لپاره ونیسي د هغه خوراک هم تاسو ته روا ده البته پر هغه باندې د الله نوم واخلئ او د الله د قانون د ماتولو نه وویریږئ د الله په حساب اخیستنه کې څه ځن نه راځي نن ستاسو لپاره ټول پاک شیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاسو لپاره حلال دي او ستاسو خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسو لپاره حلال دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه چې هغو ته له تاسو نه مخکې کتاب ورکړی شوی په دې شرط چې تاسو د هغو مهر ورکړئ په نکاح کې د هغوی ساتونکي اوسئ نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ یا په پټه په غلا یاراني وکړئ او چا چې د ایمان پر تګلاره باندې له تلو نه انکار وکړ نو د هغه د ژوند ټول کړه وړه به بابیزه یعنې ضایع شي او هغه به په آخرت کې تش لاسی بېوزلی وي ای مؤمنان کله چې تاسو د لمانځه لپاره پاڅېدئ نو باید چې خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پورې ووینځئ په سرونو باندې لاسونه راکاږئ او پښې تر پنډکیو پورې ووینځئ که د جنابت په حال کې یاست نو په لمبلو یعنې غسل ځان پاک کړئ که ناروغان یا مسافر یاست یا له تاسو نه کوم څوک له حاجت پوره کولو نه راشي یا تاسو په ښځو لاس لګولی وي او اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ پر هغې لاسونه ووهئ په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ الله نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي خو هغه غواړي چې تاسو ستره کړي او خپل نعمت پر تاسو پوره کړي ښایي چې تاسو شکر ایستونکي شئ
الله چې تاسو ته کوم نعمت درکړی دی هغه په یاد ساتي او هغه پوخ لوز او تړون مه هیروئ چې له هغه سره تاسو کړی دی یعنی ستاسو دا وینا چې مونږ واورېدل او اطاعت مو ومانه له الله نه ویریږي الله ان د زړونو پر رازونو پوهیږي ای مؤمنان د الله لپاره پرختین ولې ولاړ او د عادل شاهدان اوسئ د کومې ډلې دښمني د تاسو دومره راونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ عدالت وکړئ دا د خدای ویریدنې سره نږدې اړیکه لري د الله له ویرې سره کار کوئ هر څه چې تاسو کوئ الله پرې پوره خبر دی کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړې ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي ای مؤمنانو د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل د الله نه په ویریدو کار کوونکي اوسئ د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي الله له بني اسرائیل نه پخوا وعده اخیستې وه او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي او هغو ته ویلي وو چې زه له تاسو سره یم که تاسو لمونځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور یعنی قرض حسنه ورکړ نو باور ولرئ چې زه به ستاسو ناوړتیاوې یعنی ګناهوې له تاسو څخه ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي خو له دې وروسته چې له تاسو نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سوا السبیل یعنی سم لاره ورکه کړه